وجود میں لوی افغانستان دی د مثال په توګه وجود میں لوی افغانستان دی د مثال په توګه زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه دا ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی بیا یې په ډېر وخت په لر او بر تقسیم کړی دی چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم نو ما ته پته ده چې ژوند به په آرام ونه کړم چې وي موجود دا د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو چې مو ترمنځ وي د تورخم تور زنځیرونه تر څو نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی په کابل جان او پېښور امن د خدای قسم دی تاسو حساب وکړئ چې څومره دردېدلي یو مونږ د دې بېلتون د لاسه څومره کړېدلي یو مونږ سکه ورونه یو دشمن سره ویشلي یو مونږ بیا یې په 100 قسمه نومونو غولولي یو مونږ له پښتونخوا چې څوک جنت خور ویل مانته لیږي بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي مونږ که سوځېږو که ژوبلېږو خو د دې د لاسه په لر او بر کې وژل کېږو خو د دې د لاسه دا چې په وینو کې لوغړېږو خو د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګه لوېږو خو د دې د لاسه منځ کې بېلتون دی ورور د ورور له حاله نه خبرېږي پلار یې د زوی او زوی د مور له حاله نه خبرېږي نور نه تارونه منم نه یې دا پټک منمه نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منمه نه یې مایده د ډیورنډ نه یې ګندمک منمه نه یې زنځیر د تورخم نه یې د سپین بولدک منمه صرف یو لوی کور له کابل او تر اټک منمه صرف یو لوی کور له کابل او تر اټک منمه دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یمه زه کینې که دلته یم که هلته یو افغان یمه زه په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي وزیرستان سوات پکتیکا کې مې ورونه بل دي په هر مکتب او مدرسه کې مې ورونه بل دي په هر جماعت هر اجرا کې مې ورونه بل دي د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل پکار دي د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل پکار دي پښتانو څو مو چې د وران وطن ګټلی نه وي پښتانو څو مو چې د خپل وطن ګټلی نه وي چې مو تر څو دښمن ته زور د مټ ښودلی نه وي چې مو تر څو په اټک پل دیوال وهلی نه وي په افغانانو سوله امن یووالي قسم ده ای ګیلمنه تر هغې په مونږ سیالي قسم ده ای ګیلمنه تر هغې په مونږ سیالي قسم ده نورو مشر څه یو خبره کو خو یو بیل پاس کړی دی پاکستان په اسمبلی شي چې څوک فوج یا د ادارې خلاف خبره وکړو بیا د دوا کوله جیل دی که څه دی که څه دي ستیمو یو شعر و غزل چې کاچېرې سپینې سپینې غداري وي پاکستانه کاچېرې سپینې سپینې غداري وي پاکستانه مردا و د میش سپکه مجبوري وي پاکستانه زه ځون ته په افغان ویلی جنډ د انډیې څه زه ځون ته په افغان ویلی جنډ د انډیې څه تو دا د هندي سره یاري وي پاکستانه شنه بایرق دی لونده میژه جوړي او ته خونده دغه شنه بایرق تر لونده میژه جوړي او ته خونده استه و خدای چې دا بارو باری وي پاکستانه او تو خواشا گیلامان وزیر کا وزن کا پریس دیئے تو خواشا گیلامان وزیر کا وزن کا پریس دیئے امدا سے بوئے شعر و شاعری بھی پاکستانا امدا سے بوئے شعر جو پاس پا کابل میں گل کا رلائی پاس پا کابل میں گل کا رلائی کا پا ڈیورنڈ والا یم بوئے راجینا